مسافر غریبانان خو د مجبورۍ نه وتي دي. څومره مسافر چې تللی دي نو د خیره دي څوک نه دي تللی، ځکه بعضې خبرې زموږ په ملک کې نه کېږي. په مزدورو کې کورونه دا نه جوړېږي، بلکې اوس خو پکې زما په خیال واده هم نه کېږي چې هغې هغه ټک ټوک دی هغه پکې هم نه کېږي. نارینه دا پیسې ډېرې په ګرانه باندې ګټي. دی خو ښه کوي چې بهر ملکونو ته ځي مزدورۍ کوي، خو د دی ته زه یو خبره کوم او هغه دا ځکه چې اکثر مسافر پکې ما ته دی وایي چې هغوی د درس ته ناست وي، نو هغه مسافرو ته هم تاسو مو په خپلو ملګرو کې هم دا خبره وکئ، بلکې د دې ترغیب او تبلیغ وکئ چې دا موږ له الله تعالی د ملک کې روزي مقرر کړې ده، نو موږ له پکار دي چې د الله نه د دې برکت وغواړو چې دا الله برکتي کړي.